نن سبا د روجې میاشت ده، دا د عبادتونو مبارکه میاشت ده. خو که د چا سره هم کینو د عمران خان خبرې به شروع کړي. څوک وایي عمران خان ښکته، څوک وایي عمران خان پورته. هر چا به دا خبرې داسې شروع کړي ته به وایي چې غټ وزیر اعظم همدا دی. دا خو لا پرېږدي د یو بل پسې به داسې کنځلې کوي، بدې ردې وایي تر دې پورې چې اخره کې په یو بل باندې د کفر ټاپې مو لګوي. یو وایي دا پلانې د یهودو ایجنټ، دا بل وایي دا پلانې د یهودو ایجنټ. د الله بندګانو لکه الله نه ویریږئ. د خپل روجه په څه باندې روانه کړې ده؟ په کنځلو باندې، په غیبتونو باندې دا ډکوي د خپل روجه. د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا فرمایي چې مسلمان خو لا پرېږده یو کافر ته هم کنځلې نشي کولی، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د منافق علامه ده. بلکې که دا غواړي چې رب العالمین د ځان نه راضي کوي، دا غواړي چې رب العالمین در باندې ښه مشران راولي، نو نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته یو ښایسته عمل ښودلی دی. هغه دا دی چې تاسو ای خلکو ګناهونه پرېږدئ. کله چې ګناهونه پرېښودل الله رب العزت به ناراضي شي او رب العالمین به باندې داسې مشران راولي چې هغه به د اسلام دپاره هم خیر خوایي او دارنګه د دې قوم د غریبانو دپاره، د عوامو دپاره هم خیر خوایي. ښه مشران به رب العالمین در باندې مقرر کړي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ته چا شکایت وکړو د حجاج ابن یوسف نه چې دا خو ډېر ظالم بادشاه دی، ډېرې وینې تویې کړلې. نو انس بن مالک رضی الله عنه ورته وفرمیل اصبروا لا یأتی علیکم زمان الا الذي بعده شر منه. صبر کوئ خلکو، تاسو باندې یو زمانه نه راځي رستو مګر هغه د دې اول نه ډېره زیاته بدتره وي. یعنې د اولنې کال به ښه په دې کې به غریبیانې کمې، په دې کې به ګراني کمې، په دې کې به فتنې لږي په نسبت د هغې زمانې چې هغه رستو راځي. ځکه اولني کال باندې به حاکم ښي، بادشاه به ښي، مشر به ښي. رستو چې کوم حاکم راځي هغه به بدتري د اول نه. خلک به بیا د اولني ته دعاګانې کوي چې یاره د اولنې ډېر زیات ښه و. نو دغې زمانې باندې تاسو شکر وباسئ. نو د الله بندگی کوئ، په دې کې رب العالمین ځان ناراضي کوي. په دې میاشت کې دا د باچایانو حاکمانو دغه خبرې پرېږدئ دې لپاره چې رب العالمین د ناراضي شي، رب العالمین به باندې ښایسته مشران راولي. نو بیا انس بن مالک رضی الله عنه فرمیل چې دا خبرې یوازې زما نه دي، دا ما ځان نه دي کړي. سمعته من نبیکم، ما چې دا خبرې وکړې ما دا ستاسو د پیغمبر نه دا خبرې اورېدلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي دي. نو دا روجه د په عبادتونو باندې تېره کوي، د الله په راضي کولو باندې چې رب العالمین درنه رضا شي. پرېږدئ عمران خان او بل هغه پرېږدئ.